د میدان وردګ ولایت مالدارۍ امریت په همکارۍ د نړیوال انکشافي زراعتي بانک له لوري په دغه ولایت کې د حیواني کلینیکونو، حیواني خوراکي مرکزونو او شیدو ټولولو د مرکزونو رغولو لپاره له مالدارانو سره د مرستې په موخه دوهم قسط پیسې ورکړي. نننۍ پروژې موږ په دریو بخشو کې درلودلې چې یو د شیدو مرکزونه و، بل حیواني خوراکي مرکزونه و او بل حیواني کلینیکونه و چې موږ په دغه دریو بخشو کې تقریبا 4 میلیونه پیسې ورته دوی ته په نظر کې نیول شوي دي د کمیټې هالند لخوا نه ورته ورکول کیږي او اوس په نننۍ پروګرام کې تقریبا 2,92,000 افغانۍ ورته په دوهم قسط کې دوی ته ورکړل شول. د یاد ولایت اوسیدونکي دغه پروژو ته خوښ دي. دوی وایي میدان وردګ ولایت اوسیدونکي زیاته مالداري لري چې د لبنیاتو د مناسب بازار ترڅنګ د خوراکي د برابرولو او د کلینیکونو نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. مالدارانو نسوای کولی چې خپل مال په خپل وخت باندې تداوي کړي او خپلو مالو ته یوه اندازه راحت هغه به چې له څو پورې د ولسوالۍ بازاره پورې مالونه راوستل نو یا به په لار کې حلالول او یا به مال ته ترنه مردارېدل. یو مال به چې مریض و هغه به چې په یوه ورځ کې تداوي کېده شاید اوس په 15 دقیقې 20 دقیقو کې تداوي شي. نو موږ د انشاءالله کلینیکونه فعاله شوي دي، جوړ شوي دي، نو موږ شپږ میاشتې ټریننګ شوي یو. او بل موږ تر ټولو غټ مشکل چې دی موږ ته د هغه خطرناکو ناروغیو لپاره باید واکسین راکړل شي، د وارمینګ پروګرامونه باید پرمختللي شي چې د هغو کنټرول څنګه دی سخت دی، لکه تبک، طاعون، فرض مثال که داسې نورې خطرناکې ناروغۍ چې دي موږ څنګه مخکې د هغې نه چې مثال د هغې کنټرول کول سخت کار دي. د ویلو ده چې د کرهڼې او مالدارۍ ریاست د مالدارۍ امریت له لوري مالدارانو سره د مرستو په موخه لومړی قسط پیسې څو اونۍ وړاندې ورکړل شوي دي.